حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې درې خبرې د ایمان جرل دي، یعنی د ایمان د بعضو اصولنا اصل دي، د ایمان جرل دي او ریشې دي. کم شخص چې لا اله الا الله وی دا اقرار وکړي نو دا سره د مسلمانانو د جنگ او مخاصمه دا ختم شي، او چې ګناه وجنه بیا هغه کافر نشي ګڼلی. اگر چې ګناه غټه کبیره ګناه وي خو مسلمان چې هغه حلال نه ګڼي نو مسلمان ګډه ګناه وکړه د هغې د وجې کافر کېږي نه، ځکه کلمه وایي. دویم دا چې الله جل شانه چې زه رالیږلی ما رسول جوړ کړی ما، نو تر هغه وخت نه به جهاد همیشه جاري وي تر دې چې د آخري زما د امت یو شخص د دجال سره جنگ وکړي او د عادل بادشاه عدل او د ظالم بادشاه ظلم جهاد نشي ختمولی. او دریم دا چې په تقدیر باندې ایمان راوړل، دا درې خبرې د ایمان جرړي او اصل دي. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث ته یو دا خبره زده کړه چې کوم مسلمان کلمه وایي، یعنی کوم انسان مسلمان شخص کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې اقرار کوي د زړه نه، نو دا مسلمان دی. او که غټه ګناه کبیره کوله د هغې د وجې نه به هغه ته کافر نه وایي. یو سړی که داسې چې هغه ګناه کوي او هغې ته حلال وي، مثلا شراب څکي حلال ورته وایي، نورو زنا کې هغې ته حلال وي، غټ ګناهونه یو ګناه یي او هغې ته حلال وي، حرام یي هغې ته حلال وي، بیا کافر کېږي. او که حلال ورته نه وي نه کافر کېږي. دارنګې جهاد به جاري وي تر قیامته څو پورې دجال سره جنګ نه شوی. او دارنګې په تقدیر باندې ایمان راوړل، دا درې څیزونه د ایمان اصل دي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.